السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه وئ. ملګرو تاسو ته به پته چې یاره قاري افتخار دی تمنیل نه بالکل صحیح پته به ته لګېدلې چې یاره سړی خو دوکهباز ښه دی او خلکو د هغه د انټرویو هغه کلیپونه راټینګ کړي دي چې کوم چې دنیا خلک دلته راټول شوي او دی پې دا دم درود وایي او خلک بس د یو چوپ سره ښه کېږي د قدرت کار ته ګوره. اوس دی هغه دم درود وایي کوم چې په قرآن کې نشته. نو پته نه شي دی خلکو ته په کنزل مطلب دا دی چې دا خلک په کنزلو دم وایي کنزل وایي که څه وایي. دا تاسو راځئ دا کلیپ وګورئ چې دی څه وایي سیوان یا دی څه نور څه دی دا کلیپ سره وګورئ. دا آیات وایي حالانکه د اولاد دپاره زه چې کوم سیوان لیکم نو دا نه قرآن کې شته او نه حدیث کې شته، خو دا ما خپل نفل وکړو هغه مې بیا الله ته سوال وکړو یا الله د دا بې اولادو به څه چل کېږي. نو کس خوب کې راغو هغه دوې ولیکله په سیو باندې په یو سیو ده ولیکله په یو ده، نو بل ته وایي دا به ته داسې استعمال کړي او دا به یې ښځه داسې استعمال کړي. هغه طریقه مې شروع کړه. الله دې قبول کړي 2009 نه څه د پاسه 1400 کسانو له الله بچي ورکړي. ملګرو تاسو د دې دا ویډیو چې کوم دی وکته چې یاره زه چې څوک مطلب د دم درود یا زه څه کومه خپله معجزه چې کوم دی هغه به خلکو چوپ کوبه نو یعنې هغه وایي نه په قرآن کې شته او نه په داسې په بل څه کې شته، خو دا سیوان زه لیکم او زه چې څه کوم هغه د خوب په ذریعه باندې یو ښه انسان راشي عجیبه منظر دی. اوس تاسو وایي ډېرو خلکو چې کوم دی دا کلیپس راغستی دی او د هغې د پاسه دته لیکلي دوکې باز او مختلف قسمه پراډي ورته لیکلی او دا د ښځو دا چل کوي او دا چل کوي او څومره خلک پسې روان دی دنیا پسې راپاسې د نور هم چې یاره دی دهشتګري خوري یا دی دا ملک ته ماحول بیا خرابوي چې یاره دا چل داسې چې لکه څنګه چې د نن 100 کاله وړاندې 2007-8 کې چې کوم هغه ملک باندې حالات راغلي چې یاره دی به بیا داسې خبرې خوري داسې نور هم را پیدا شوي دي دنیا. نو تاسو ته څنګه چې پته ده یاره چې یو ښځه یو څیز مشهور کړي چې ښځې یو څیز مشهور کړو نو پوه شه چې دا دومره مشهور شو لکه دا به د ده سره چې د یو ښځه مطلب دی الله پاک به شفا ورکړي خو پته نشته چې اوس دنیا خلک به دپسې نور ورپسې دی وایي اورېدلي مو سوات ته تللی و چېرته او بیا په مینګوره سوات کې چې کوم دی د دومره ټرفیک جام کړی ښځې په لین ولاړو او د هوا نه به د یو چوپ ویستو چې یاره راشه مطلب دا دم به زه به دې ښځو باندې ویم. نو چې ته یو څیز په قرآن کې نشته او ته د قرآن نه علاوه ته نور څه مطلب دا دی چې ته کنزل په دې خلکو باندې چوپ کې که څه کې یار نو دا صرف په تاسو باندې اوس پرېږدم چې یار آیا دا سړی دوکهباز دی ستاسو په نظر کې دی چې په کوم ګاډي کې کیني پاسي نن سبا کې او د کور حالات چې تاسو ګورئ دا یا د حکومت سړی دی که څنګه مطلب دا دی به دې کې خلک شکي دي خلک ورته کنزل کوي. نو ستاسو د کمنټس په انتظار ویم چې یاره دا سړی دا څه نمونه سړی دی د ملک رشته خرابوي دی د حالات رشته خرابوي یا د ده په دې خبرو کې صداقت شته د ده په دې خبرو کې رښتیاوالی شته که نه دا صرف دوکهباز دی یا د حکومت دپاره راوتی دی یا څه د پیسو دپاره لالچ باندې راوتی دی یا نور داسې څه ماحول چې کوم دی خرابوي دا به صرف په تاسو پرېږدم.